وړ دیني عالمانو ته له ازموینې پرته دنده ورکول کیږي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم ویلي له راتلونکي شنبې څخه به پوهنتونونو ته د دیني عالمانو د جذب لړۍ پیل شي. نوموړي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په غونډه کې ویلي چې په ټول هیواد کې به پوهنتونونو ته د دیني عالمانو د جذب لړۍ پیل شي. د ندیم په خبره وړ دیني عالمان به له هر ډول امتحان پرته په پوهنتونونو کې د استادانو په توګه وګمارل شي. سرپرست وزیر یاده کړي چې په تیر حکومت کې دیني عالمان د پوهنتونونو دروازې ته هم نه پرېښودل کېدل چې له همدې کبله په پوهنتونونو کې دیني زده کړو ته زیاته پاملرنه نه وه شوې. ښاغلي ندیم ویلي دا زموږ ذمهواري ده چې دیني عالمان تر پوهنتونونو پورې ورسوو. که تاسو غواړئ چې رښتیني کسان ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړو نو پکار ده چې دیني عالمانو ته په پوهنتونونو کې د تدریس زمینه برابره شي. بلخوا دیني عالمان وایي چې په پوهنتونونو کې داسې دیني عالمان جلب کړل شي چې د تدریس وړتیا ولري او دیني او عصري زده کړو ترمنځ فاصله ختم کړي. بل لور ته دیني عالمان ټینګار کوي چې په پوهنتونونو کې د هغو عالمانو ته د استادۍ وخت ورکړل شي چې وړتیا یې لري.